پر افغانستان او هندوستان د پاکستانی چارواکو تورونه هندوستان په جواب کې وایي چې نړۍ اوس په دې پوهیږي چې د ترهګرو مرکزونه چیرته دي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایان راندیر جایسوال د پاکستان هغه تورونه به منسټه وبلل چې ګوند په بلوچستان کې د جعفر ایکسپریس پر ریلګاډي برید کې هند لاس لري. جایسوال ویلي چې ډلای د اسلام آباد دغه تورونه رادوي او دوی پوهیږي چې د ترهګرو اصلي ریښې چیرته دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د پاکستانی چارواکو ته په جواب کې ویلي د پر ځای چې نورو ته ګوته ونیسئ د خپلو ستونزو او ناکامۍ تورونه پرې ولګوئ، باید خپل ځان ته وګورئ. دغه غبرګون وروسته له هغې مخې ته راځي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل چې هندوستان د بلوچستان په وروستي خونړي برید کې لاس لري. نوموړي تور پورې کړ چې دغه برید د بهر میشتو وسلهوالو ډلو د مشرانو لخوا طرحه شوی او په هندوستان کې میشتې ډلې په مستقیمه ډول پکې ښکېلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې د دوی د استخباراتي معلوماتو او څارل شوو اړیکو له مخې د بلوچ بیلتون پاله بریدګرو له خپلو همکارانو سره په افغانستان کې د برید پر مهال اړیکې نیولې دي. د تېرې سه شنبې په ورځ لسګونه بلوچ بیلتون پاله وسلهوالو د جعفر ایکسپریس ریلګاډی چې له 400 زیات مسافر یې لیږدول په چاودېدونکو توکو والوځاوه او لسګونه سپرلۍ یرغمل کړې. دغه پیښه د کوټې ښار څخه 140 کیلومتره لرې سویل ختیځ کې د سی بي سیمې ته نږدې په یو غرنیزه سیمه کې شوې ده. د پاکستان پوځ ویلي دي چې د عملیاتو تر پیل مخکې 21 یرغمل شوي مسافر د بلوچو بریدګرو لخوا وژل شوي دي. بلخوا پاکستانی رسنیو وړاندې تر دې د پاکستان د امنیتي ادارو له قوله راپورونه ورکړي وو چې د بریدګرو د هغوی د مشرانو ترمنځ ثبت شوي اړیکې ښیي چې له افغانستان، هندوستان او اروپا سره د همغږۍ یوه کړۍ موجوده ده. ورته مهال د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هم پاکستان ته په غبرګون کې ویلي چې پاکستانی چارواکي باید له داسې خبرو ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته اړیکې لا نورې هم ترینګلې کړي. د افغانستان اسلامي امارت ویلي دي چې پاکستانی چارواکو د دې پر ځای چې په افغانستان تورو ولګوي باید پر خپله خاوره امن راولي او پر خپلو داخلي سیاستونو او پالیسیو له سره غور وکړي.